سلامونه په دې هیله چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشحاله یاست د پښتو ساينس اکیډمي په چینل تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. ښه نو کوم چې زموږ ټاپک دی نن د ویلوسټي بعد به اوس خبرې وکړو پر اکسلریشن باندې او د دې یو ډېر اسانه ډیفینیشن دی هغه دا دی چې ریټ اف چینج of velocity is called acceleration. ٹھیک دی مطلب په یو خاص وخت کې که ویلوسټي چینج سي په یو خاص ټایم کې هغه ته موږ وایو اکسلریشن. که د سکیلر په حساب خبره وکړې په یو خاص ټایم کې یو خاص سپیډ ستا چینج سي هغه ته موږ وایو اکسلریشن. مثال کے طور پر یو موټر دی او د هغه چې کوم ویلوسټي د انیشیل هغه زیرو ده ټیک دی او په 15 سکنډه کې دا موټر ټیک دی سپیډ واخسي او د دې چې کوم ویلوسټي ده هغه 20 میټره پر سکند ورسېدله یا د دې چې کوم سپیډ دی هغه ورسېدی نو د دې چې کوم اکسلریشن دی هغه 20 ډیوایډ تقسیم 5 باندې کیږي او د دې چې کوم اکسلریشن دی هغه به 4 میټره پر سکند سکویر به راځي. کوم د دې دغه د یونټ دی هغه میټر سکویر راځي ټیک دی. دا چې سولو د اکسلریشن دی او د هغه بعد د هغه رقم په دې کې یو کانسپټ دی یونیفارم اکسلریشن او ویریبل اکسلریشن چې دی د دوه کانسپټ په دې کې راځي. یونیفارم اکسلریشن چې کوم ګراف دی دا به زه د ګراف په تور درته سمجاو کوم چې په هر مثال کے طور پر دا 1 سکنډ سو دا 2 سکنډ سوله ټیک دی دا 3 سکنډ سو دا 4 سکنډ سو ټیک دی او دا ګراف چې دی دا 10 دا 10 دا 20 دا 10 ټیک دی په اول سکنډ کې د سپیډ سولو 10 میټره پر سکنډ نو د چې کوم سپیډ سو هغه 10 پر دا دغه به 10 کو پر دې چې کوم ګراف دی پر دې به پر وای اکسس باندې ویلوسټي ده سپیډ دی او پر ایکس اکسس چې دی هغه ټایم دی ټیک دی. په 2 سکنډ کې دا 20 ته ځان ورسوي په 3 سکنډ کې دا 10 ته ځان ورسوي. اوس دې ته موږ وایو دا چونکې یو لینیر ګراف جوړ شول دې ته موږ وایو یونیفارم اکسلریشن یعنی هر سکنډ بعد د دې سپیډ چې دی هغه 10 میټره زیاتیږي 10 میټره پر سکنډ زیاتیږي هر سکنډ بعد مطلب پر 1 سکنډ 10 ولو پر 2 سکنډ 20 سو بیا پر 3 سکنډ 10 میټره پر سکنډ چې کوم سپیډ دی هغه زیاتیږي. دې ته موږ وایو یونیفارم اکسلریشن او دا هغه رقم چې کوم ویریبل اکسلریشن دی پای کې چې کوم ستا چې کوم ګراف دی هغه دغه نه لینیر نه او دا هغه ګراف به هم زه تاسو ته سر په در خلاص کم چې هغه ګراف چینجبل دی یعنی که دا زه ګراف جوړ کم او په دې کې زه دا ایکس اکسس ټایم واخم او په دې کې ویلوسټي واخم ټیک دی او په دې کې دا 1 سکنډ دا 2 سکنډ دا 3 سکنډ دا 4 سکنډه
پنځه سکنډه شپږ سکنډه دا یې لس دا یې شل دېرش څلوېښت پنځوس دېرش دا شلو دا یې لس ټیک دی په اول سکنډ کې د ده سپیډ ولو 10 میټره پر سکنډ په دوم کې د ده چې کوم سپیډ ولو هغه 10 ته ورسېدی ټیک دی په څلورم کې په دریم سکنډ کې د ده چې کوم سپیډ ولو هغه 40 ته ځان ورساوه ټیک دی په څلورم سکنډ کې د ده سپیډ چې ولو هغه څو ته وایي 45 ته ځان ورساوه ټیک دی په څلورم سکنډ کې د ده چې کوم سپیډ او 45 اوس دغه چې دی دا یو یونیفارم اکسلریشن نه دی یعنی د هر سکنډ سره یو سکنډ کې سپیډ یو وي په بل سکنډ کې بیا سپیډ بله کم وي په دریم سکنډ کې بیا سپیډ بله کم چینج سي دغه چې دی دې ته موږ وایي ویریبل اکسلریشن یعنی د اکسلریشن په هر وخت کې په هر ټایم په هر سکنډ باندې جلا جلا چینجیږي دې ته موږ وایو ویریبل اکسلریشن هیله کوم چې دا ویډیو ستاسو خوښ شوی او که نور هم ستاسو دا رقم د یو شي باره کې څه کنفیوژن وي یا غواړه چې پرې ښه زه ویډیو جوړه کړم نو تاسو ماته په کمنټ کې لیکئ ساس او بیا به زه کوشش وکړم چې پر هغه که چیرې زما وس کېدی زه به ویډیو جوړه کړم کور ودان ډېره مننه مهرباني